د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه بیرته جذبیږي. طالبان اعلان کړی چې د پخواني حکومت د پوځ، پولیسو او ملي امنیت مسلکي کسان له طالبانو سره یو ځای بیرته د مسلحو قواو په شکل کې جذبیږي. د پخواني حکومت پر زرونو امنیتي کسان په بې سرنوشتۍ او بیره کې ژوند کوي. د طالبانو تر پرمختګونو او کابل تر نیولو وروسته د افغانستان وسلوال ځواکونه چې د تعلیم او تربیې په خاطر یې په میلیارډو ډالرو مصرف شوی وو تلاشي شول. د امریکا متحده ایالاتو د ارقامو پر اساس د افغانستان د تقریبا 300,000 امنیتي قواو پر تجهیز او روزنې باندې تقریبا 200 میلیارډه ډالر مصرف راغلی وو، خو اوس اکثره دغه مسلکي او روزل شوي قواوې د افغانستان څخه وتلي او یو تعداد یې هم په بې سرنوشتۍ او بیره کې ژوند کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه یعنی 2020 میلادي کال د سپتمبر په 6 په کابل کې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د پخواني حکومت د پوځ، پولیسو او ملي امنیت مسلکي او روزل شوي کسان به له طالبانو سره یو ځای د وسله والو قواو په تشکیل کې استخدام شي. راتلونکی نظام به هغوی تر یو حل وروسته سره منسجم کړي. ټول هغه کسان به چې مسلکي کسان او کدرونه دي او په مختلفو برخو کې یې تعلیم لیدلی دی امنیتي ارګانونو ته بیرته ورسي. هغوی ته به دا خبره اعلان او غوښتنه ورڅخه وسي. بې له شکه زموږ هیواد یوه قوي ملي اردو، پولیس او ملي امنیت ته ضرورت لري. هغه ټینګار وکړ چې دغه قواوې باید د هغو د اسنادو تر بررسي او لیاقت پر اساس د طالب ځواکونو ترڅنګ د مسلحو قواو په صفونو کې جذب شي. د طالبانو ویاند همدارنګه د ټولې نړۍ د هیوادونو او خصوصا همسایګانو څخه وغوښتل چې هغه حکومت چې دوی یې جوړوي په رسمیت وپېژني. له بلې خوا که څه هم د کابل د هوایي میدان څخه داخلي پروازونه شروع شوي دي، خو مجاهد د خارجي او بین المللي پروازونو د پیل په باب څه ونه ویل. دومره یې وویل چې د کابل هوایي میدان ته په میلیارډو ډالرو تاوان رسېدلی دی او ترمیم یې وخت نیسي. د طالبانو د ویاند د حکومت د تشکیل په باب وویل چې د هغه د جوړېدو تخنیکي کارونه خلاص شوي او ډېر ژر به هغه اعلان شي، خو امکان لري چې د ځینو قوانینو او مقرراتو تر نفذېدو پورې حکومت د سرپرستانو په واسطه اداره شي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.